دوه ګاونډیو هیوادونو ته له ناورینه ډکه ورځ. ترکیه او سوریه د دوشنبې په سهار وختي د زلزلې شدیدو ټکانونو وځپل. سلګونه کسان د زلزلو ټکانونو مړه کړي او زرګونه نورې ټپیان کړي دي. اصلي شمیرې لا هم نه دي خپرې شوي ځکه مرګ ژوبله هره شیبه د بدلون په حال کې ده. تر ټولو زیات زیان د ترکیې په ختیځ کې غازي عینتاب ښار ته اوښتی دی. د ترکیې لسو نورو ښارونو هم د زلزلې شدید ټکانونه حس کړي دي. په بیلابیلو ښارونو له هغې ډلې عثمانیه، دیاربکر او ادانا کې لسګونه ودانۍ هم نړېدلي. د زلزلې ټکانونه ډیر شدید او ویرونکي وو. له هر لوري غږونه پورته کېدل. د زلزلې ټکانونو شاوخوا 2 دقیقې دوام وکړ. په سوریه کې هم شدیده زلزله شوې چې ورپسې یې نور ټکانونه هم حس شوي دي. Şu ana kadarki tespitlere göre د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد یې له لویې انساني غمیزې سره مخامخ شوی دی. هغه ویلي 45 هیوادونو انقرې ته د پلټنې او ژغورنې په عملیاتو کې د مرستې ډاډ ورکړی دی. یوازې اروپایي ټولنې اعلان کړی چې د دوی 10 ټیمونه ترکیې ته روان شوي دي. ترکیه په 1999 میلادي کال کې هم یوې مرګونې زلزلې ځپلې وه چې هغه مهال له کبله شاوخوا 18,000 کسان مړه شوي وو.